ورکوټ بدماش غوندې ناستې څنګه چل دی؟ ښه تلسیمیا یو داسې مرض دی چې دا پیدایشي طور د ماشومانو ته د والدین نه منتقل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، 8 مې ده په ټوله دنیا کې د ورلډ تلیسیمیا ورځ لمانځل کیږي. زموږ په دې ملک کې داسې ډېر خلک دي چې هغې په دغه لاره کې منډه تړله وی. ډسټرک پېښور علاقه ده، ارباب روډ. دې ځای کې هم د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن په نامه یو تنظیم کار کوي. ډېر زموږ زلمي پکې لګیا دي. نو هغې هم نن په دې ورځ منډې تړلې وی. دې سره لږ ستاسو خبرې شریکوم. د دې چیرمین صاحبزاده شبیر صاحب ما سره ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال سر خیر دی؟ الله ډېر کرم دی. دا راته ووایې صاحبزاده صاحب، د دې تنظیم سټارټ هم کله واغسته او په دې ینګ ایج کې په دې کې هم دا سوچ دی خوا څنګه راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو زه ستاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې په دې روژه کې او په دې ګرمۍ کې تاسو راغلي، زموږ په دې پروګرام کې تاسو موږ سره شرکت وکړو، موږ سره زموږ د مریضانو سره ملو شئ. نو یو جهان مننه ستاسو مو ستاسو د پوره ټیم. مونږ د دې ادارې سټارټ چې دی مونږ مای 2016 نه، چونکې پراپر زمونږ سټارټ مونږ 2014 کې اخیستی و، خو هغه مختلف پروجیکټو باندې لګي و. دې سره سره بیا چې کله دا تلسیمیا یو داسې مرض دی چې دا پیدایشي طور د ماشومانو ته د والدین نه منتقل کیږي. نو چې کله د دې دا تکلیف مونږ وکتو، ځکه چې مختلف پېښور کې نور ادارې هم کار کوي، خو دلته کې اوس فرش رجسټریشن سټاپ شوی دی چې څومره نیو کیسز راځي هغې دپاره رجسټریشن څه تنظام نشته دی. نو دې حوالې سره بیا مونږ کېناستو، مونږ میټینګ وکړو. زمونږ یو ډېر خوږ ملګری چونکې خالد عثمان صاحب مونږ سره اوس په دې ټایم هم موجود دی، چونکې د دوی خپله 2 ماشومان تلسیمیا میجر دي. نو مونږ کېناستو، یو میټینګ هم وکړو. مونږ وایي چې مونږ داسې یو اداره روانه کړو چې په هغې کې د ماشومانو ته یو خو مونږ رجسټریشنز ورکړو او بلډ سره سره مونږ دې ته چې نور کم پرابلم دي لایک دې ته د آیرن چلیشنز لپاره ضرورت راځي، دې سره سره مونږ په اویرنس باندې کار وکړو، ځکه چې دې مریضانو ته مونږ تر کمې پورې به وینه لګو. نو دې حوالې سره بیا مونږ یو میټینګ وکړو. هغې نه بعد بیا مونږ سټارټ واخیستلو. په مای 2016 کې پراپر مونږ یو تلسیمیا سینټر دلته په دې یونیورسټي روډ باندې اسټابلیش کو چې هغه د مختلف مخیر حضراتو تعاون سره چا مونږ ته فرنیچر ډونیټ کو، چا مونږ ته امبولانس ډونیټ کو، چا مونږ ته د لیبارټرۍ سامانونه ډونیټ کو، او دا لږ د ډونیشنز خلکو مونږ سره وکړو. په هغې باندې مونږ سټارټ واخیستلو. نو دې حوالې سره بس دلته کې دا ماشومان اوس راځي. په دې ټایم موږ سره 108 ماشومان داخل دي چې هغې ته دلته کې د وینې سروسز ملاویږي. هغې ته موږ د غرمې روټۍ موږ پرووایډ کوو او دې سره سره موږ کوشش کوو چې دې ته کوم میډیسن ضرورت راځي نو چې چېرته نه موږ ورته هغه ارینج کوو چې هغه موږ ورته پرووایډ کوو. قدرمنو، دا حقیقت دی، دا مرضونه ټول خراب دي. الله پاک دې ټول انسانیت وساتي. خو دا داسې ده چې د دې ماشومانو بدن چې کومه د هغه وینه نه جوړوي. د دې عابد صاحب هم موږ سره ولاړ دی. عابد صاحب، ستاسو په دې سنټر کې زموږ په خیال تاسو پکې ایجوکیشن باندې څه کار کوئ؟ مختصره زموږ د لیدونکو سره خپلې خبرې شریکې کړئ. ډېره مننه. زه چې دلته کې په ایجوکیشن کار کوم، موږ یو پروګرام سټارټ کړی دی، بابا ما سکول ته بوځه. هغې په ذریعه باندې موږ اوس دلته چې کوم د ورکشاپ ماشومان دي، کوم دلته کې دا کم فرنیچر کارخانې دي، نو هغه ماشومان هغې ته مونږ ګنټه دلته لرنینګ کوو او مونږ وایو چې دوی هم څه ناڅه زده کړي د هنر سره چې کم از کم دوی پې خپل لایف تېروي. ډېره مننه قدرمن شي. قدرمنو، د دې په دې سنټر کې لږ ګرځو چې کم قسم له دې د مریضانو له ټریټمنټ ورکوي. د دې هغه وارډ دی کم کې چې ماشومانو ته دغه بلډ رسي، بلډ ورته لګېږي. دلته ډېر ښایسته ګلالي راغلی دي. ته څنګه یې بچیه؟ ته څنګه یې؟ ما ته وګوره، ما ته لږ وګوره. څنګه یې؟ تیز وایه که نه؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ او وینه درته خیږي؟ خوشحاله یې؟ ډېر زما د دې ملک ډېر ګلالي پکې پراته دي.
دا زمونږ د کاکا ماشوم هم دلته دی. څنګه لجي خیر دی؟ خیر دی، الله فضل دی، الله آباد لره. څنګه کاکا په دې سنټر کې خوشحاله یې؟ خوشحاله یو او موږ ته وینه میلاویږي، ګنې روژه کې وینه چېرته وي، خو نن دې ځل موږ ته میلاو شوه او دغه خبره موږ ته ټایم په ټایم لکه میاشت پس میلاویږي، پابندي پکې هېڅ هم نه وي، پوه شي. مطلب دا دې خوشحاله یې؟ خوشحاله یو. مونږ خلکو ته هم دا وایو چې د خلکو سره تعاون وکړئ، که مالی او که د وینې پوه شي دا ورسره وکړئ. ضرور ضرور انشاءالله تعالی. بله دا کاکا څنګه حال دی؟ خیر دی؟ وعلیکم السلام. کوم ځای نه راغلي؟ شب قدر نه. شب قدر خو ډېر لرې نه دی؟ یاره بس مزل دی، خو بس د شبیر صاحب د مړینګ وکړو یاره بلډ شته راشئ تاسو بلډ میلاو شي. دا دواړه دې بچنګې دي؟ دواړه دي. او د دې عمر څومره دی؟ 11 کاله. ته څنګه یې ګوډاګی؟ خیمه څنګه خیمه ښې خوشحاله؟ چاچې خوږېږي خو نه که نه؟ او دا بله ګوډۍ ستاسو نوم دی؟ اریبه. اریبه؟ اریبه ته خوشحاله؟ های های. دا دلته بل یو ورکوټې بدماش غوندې ناست دی، څنګه چل دی؟ ښې جوړې؟ ته هم ناجوړې؟ جوړې یې؟ ښه 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 ښه. او دلته روزانه راځې؟ راځې؟ دا ستاسو بچنګې دي؟ آوا جی دا موضوع ده. ته ته هم دا مسله ده؟ آوا دته هم د وینې مسله، بلډ جمرود نه راځو موږ. د سنټر نه مطمئنه یې؟ بالکل ته مطمئن یو، ډېر ښه کار کوي ماشاءالله. موږ نورو خلکو ته هم اپیل دی چې دوسره تاوان وکړي او ډېر ښه هغه کوي انشاءالله. موږ ته خوشحال یو. قدرمن چې دا بل یو بچنګې دی، څنګه علي بچی خیر دی؟ شکر دی الحمدلله، الله کرم دی جی. بچی عمر دې څومره دی؟ یاره جی زما خو 24 سال روان دی اوس. تا ته هم دا مسله ده؟ زما دا پیدایشي مسله ده. او کوم ځای نه راځي؟ ثوابۍ نه راځم جی. ثوابۍ ډېره لرې نه ده؟ یاره جی لرې خو دا مجبوري ده بس. څنګه داسې دا چې کوم زموږ دا ملګري دي ځای دا ډاکټران دي شبیر صاحب دي تعاون پوره کوي که نه؟ بالکل دی سره زه راځم، د ډېر وخت نه راځم، که د شپې راغلی یم که یا هر ټایم لکه ناوخته هم شي نو دوی ما ته بلډ راکوي راته، لکه دوی زما نه له ډونر نه دی غوښتی اوسه پورې. څه نام وکړه نشته؟ لا نشته جي بالکل. او زه صرف لکه دا کوم زمونږ کتونکي دي زه دوی ته یو ریکویسټ کوم چې زمونږ دا اداره ده دا ستاسو په سپورټ باندې چلیږي چې تاسو موږ سره غونډه کې مرسته وکړئ، بس هیلپ را سره وکړئ دې ادارې سره. او انشاءالله تعالی ډېر زموږ خواږه او درانه پښتانه دا ناست دي. دا بل یو ګوډاګی دی، ستا څه نوم دی؟ تلخه. څه نوم دی؟ تیز ووایه. تلخه. طلحه. طلحه تا باندې څه چل دی؟ وینې بیمارې؟ او دلته خوشحاله یې که نه؟ دي د لوس ټافیان هم درکړي؟ دا دلته ډېر واړه واړه ګلالي دي. د دې ماشوم والد صاحب ما سره ولاړ دی، څنګه حال جي خیر دی؟ الله فضل و کرم دی. څومره ټایم وشو دی ماشوم؟ دا تقریبا 2 کاله وشو. کوم ځای نه راغلي؟ باډې نه. افریدی؟ افریدی. باړه کې خو مخکې نه ډېر غربت دی، غریبي ده، نو څنګه چې دا هفته پس 10 ورځې پس دا وینه چینج کې مشکله نه ده ډېره؟ مشکله ده، خو الحمدلله د هسپتال کې ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن کې موږ له اوسه پورې فری میلاویږي. لکه نور هسپتالونو کې وینه ورته لازمي و بس، و دلته کې دا مسله نشته دی، اوسه پورې دا مسله نه راغلی. پیسې میسې نه اخلي تاسو نه؟ فری اف کاسټ. دعاګانې کوئ؟ بالکل ډېرې. قدرمن شي د دې خلکو د دعاګانې به انشاءالله تعالی لګي. د دې موږ سره بل یو فاونډر ممبرز ولاړ دی، خالد عثمان صاحب. څنګه حال سر خیر دی؟ بالکل ټیک ټاک، تھینک یو. څنګه دا دومره د واړه واړه ګلونه چې راځي او دومره تکلیف کی دا زړه م ورته څنګه ټینګ کړي؟ یاره جي دا خو داسې سوال تاسو وکړو، ټولو کې اول به زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته کې د وخت وویستو او دې ماشومانو دپاره تاسو رالی. دا
تاسو هغه درد راوستی. مونږه بنیادی طور باندې زما دوه بچي تلسیمیک دي، نو هغه زه په یو ادارې کې کار کوم، خویندو کور نومي اداره ده، هغې کې زه ډایرکټر کار کوم. نو زما ماشومان 13-14-15 کالو نه تلسیمیا سره په مخ دي او هغې سره بس وینې اچوه او مختلف تکلیفاتو سره په مخ یو. نو مونږه په څنګه چې شبیر تاسو ته خبره وکړه، مونږه یو دا سوچ لاندې رالو چې دې ماشومانو ته چې کوم تکلیفات دي هغه صرف د وینې خطل نه دي، وینې سره هغې کې نور دونه ډېر کمپلیکیشنز راځي چې 18 کالو کې ماشوم مړ شي. نو مونږه دا وایو چې مونږه یو داسې اداره جوړه کړو چې هغه اداره صرف د وینې کار نه کوي، هغه اداره 2-3 بنیادي کارونه کوي. یو کار دا کوي چې دا صوبه او دا ملک د تلسیمیا نه پاک شي، هغې دپاره مختلفې هلې ځلې وشي، د خلکو ته د دې اویرنس ملاو شي چې د تلسیمیا نه به مونږ ځان څنګه بچ کوو چې هغه سړی بچ کیدی شي. نن که تاسو وګورئ اټلی کې تلسیمیا بالکل زیرو ده، نن که تاسو وګورئ په انګلینډ کې تلسیمیا بیماری ختمېدو کې ده، چونکې هغې خلکو داسې هلې ځلې هغې دپاره وکړي چې تلسیمیا خپل په خپله ختمه شوه. خو دلته کې زمونږ بدقسمتۍ سره ورځ په ورځ د تلسیمیا په بیمارانو کې زیاتی راځي، ځکه چې نه خو څه داسې قانون شته دی چې تحت کله واده کیږي نو هغې کې HB الکتروپوریسس ټیسټ مست شي چې 2 ماینر تلسیمیک خپله کې ودونه نه وکړي. نو موږ وایو چې ژوندون یو داسې اداره چې ماشومانو ته یو طرف ته چې کم تلسیمیک دي هغوی ته ژوند ورکړي، او داسې غریب خلک چې هغه په نورو فاونډیشنز کې چې هغوی نه وینې غواړي، ځکه چې یو ځل به وینه مریض ورکوي او 2 ځله به ورته فاونډیشن ورکوي. دا ټول فاونډیشن دغه دستور دی او دا د هغوی پالیسیز دي، که دا د ګورمنټ دي که دا پرایویټ دي. مونږ دا ووایو چې مونږ داسې ښځې ولیدې چې هغه خاوندانو پریښې وې د تلسیمیا ماشومانو په وجه باندې، هغه ښځې په جړا باندې په یونیورسټۍ کې په کلیجونو کې به ګرځېدې چې مونږ ته وینه پکار ده. مونږ وایو چې یو داسې اداره وي چې هغه د خلکو نه وینه نه غواړي، بلکې هغه غریبو خلکو ماشومانو ته فری او بغیر د وینې ډونیشن نه وینه ورکوي. ډېره مهرباني. انشاءالله تعالی قدرمنو د دې دغه خبرې دا به زه وړاندې بوځم او دا خپله خپرونه دا به م په دې ځای ختم کړو او دا به انشاءالله تعالی کوشش کوو چې کوم زموږ راتلونکي وخت دی هغه زه دې سره ودرېږم، زما دا ټیم دې سره ودرېږي. زه صرف تاسو ته قدرمنو د دې ګلالۍ د دې په سترګو کې د مستقبل چې کوم دا امید دی، کومه چې دا د خپل مستقبل دا سوچ کوي، دا ماشومه چې کومه پرته ده، کوم چې دا ماشوم پروت دی، او بیا په اخره کې زما دا بچی کوم چې په دې نه پوهېږي چې زه د چا زوی یم، د چا اولاد یم، د کوم ځای نه راغلی یم، کوم ځای ته به ځم، او په دې مرض کې زما څه قصور دی، خو دې په دې ضرور پوهېږي چې ما د الله پاک د دې نه خلاص کړي، د دې پایپونو نه، د دې وینې نه، د دې تکلیفاتو نه، او زه د پاکستان یو مفید شهري جوړ شم، د اسلام یو ښه مفید شهري جوړ شم، د اسلام یو ښه سپاهي جوړ شم. نو په دغه دعا سره چې الله پاک دې دا څومره د ژوندون ویلفیر ارګنایزیشن د دې دا ټیم شبیر صاحب او دې سره چې څومره ټیم دی کوم دا کار کوي، الله پاک دې په ژوند کې برکت واچوي. کم چې زمونږ زما میندې خویندې رونه بایګان د دنیا په هر یو ګوټ کې چې کوم زما د اواز اوري، د کوشش وکړئ چې د داسې قسم له بچو د دې په سر لاس کې دی د خلکو سره ودرېږئ. انشاءالله تعالی هغه ورځ لرې نه ده چې زمونږ د دې ښایسته وطن نه د تلسیمیا چې کوم دا مرض دی د دې ختمه به وشي. په دغه دعا سره چې الله پاک دې په موږ باندې خپل خاص رحم و فضل و کرم وکړي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره، پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.